سلامونه ملګرو، زه ورور هغه یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ درې ملګري وینو چې د یو سکای ریزورټ په لیفټ کې بند پاته دي. دا لیفټ دومره لوړ دی چې که له دوی څخه یو هم ښکته ټوپ ووهي نو یو به هم سم پاته نسي او نه به هم د لیرې ځای څخه د مرستې لپاره تګ وکړي. سربیره پر دې دا ریزورټ له تیرو 4-5 ورځو راهیسه بند دی، یعنې تر راتلونکي 5 ورځو پورې هېڅوک دلته د مرستې لپاره نه راځي. سره له دې چې په دې واورین غر کې دومره سخت یخ دی چې که دا 3 کسان 3 ورځې همدلته بند پاته سي نو په بشپړه توګه سره به دوی یخی سي. اوس پوښتنه دا ده چې دا 3 کسان څوک دي؟ دلته څنګه په دومره لوړ ځای کې بند پاته سول او آیا تر پایه په دوی ژوندي پاته سول او که مړه سول؟ راځئ چې دا کیسه په ګډه سره وګورو. د کیسې په پیل کې موږ 3 ملګري وینو، ډین او جو، چې د سکای کولو لپاره یو ریزورټ ته راغلي دي. د ډین ملګری پارکر هم ورسره راغلی ده. دا 3 واړه د لیفټ له لارې غر ته پورته کیږي چې سکای ریزورټ وکړي. دلته موږ وینو چې پارکر دې سفر ته ډیره خوشحاله نه ده. لیفټ د لارې په منځ کې ودرېږي خو لږ وروسته بیا بیرته روان سي او دوی غر ته وررسېږي. دلته د ډین ملګري پارکر سم سکای نسي کولی، نو ډین او جو هغې ته د سکای کولو طریقه ورښیي. همدلته جو د شینن په نوم یوه نجلۍ ویني. جو ورسره خبرې پیلوي او د هغې سره د دوستي هڅه کوي. دا کار د شینن پخوانی هلک ملګري په غوسه کوي، خو شینن هغه هم له هغه ځای څخه شړي. وروسته شینن د جو څخه مننه کوي او له هغه ځای څخه ځي. جو د پارکر او ډین سره سکای پیلوي، خو پارکر سم سکای نسي کولی او بیا لویږي. د همدې له امله جو له خپل ملګري ډین سره ښه ساتیری نسي کولی. بیا دا 3 واړه له غره څخه ښکته راځي او کافیټیریا ته ورځي. جو ډین ته وایي که موږ ټوله ورځ د ماشومانو په شان سکای وکړو نو ولې د شپې له تګ څخه مخکې په تیز رفتار سره سکای ونه کړو؟ نو دا 3 واړه د شپې بیا غره ته د سکای لپاره خیږي. په لاره کې بیا له شینن سره مخ کیږي. شینن له جو څخه د مخکینی پیښې له امله بخښنه غواړي او وایي چې هغه سړی یې پخوانی هلک ملګری و. بیا شینن له جو څخه پوښتنه کوي، آیا ته به د یکشنبې په ورځ همدلته راځې؟ ځکه چې دا ریزورټ به نن بند سي او د جمعې په ورځ به بیرته خلاص سي. جو هم دا موقع له لاسه نه ورکوي او وایي ولې نه، راتلونکې اونۍ به بیا سره وګورو. شینن خپل د موبایل نمبر جو ته ورکوي، خو د جو څخه خپل موبایل په هوټل کې پاته سوی و، نو هغه د شینن نمبر په ذهن کې یاد ساتي. وروسته جو بیرته ډین او پارکر ته راځي. دلته دوی پوهیږي چې د لیفټ چلونکی غواړي ریزورټ بند کړي، یعنی نور هیڅوک غر ته د سکای لپاره نسي تللی. دوی 3 واړه و لیفټ چلونکي ته زارۍ کوي چې دوی ته اجازه ورکړي چې دوی یو ځل نور هم غره ته پورته سي. خو هغه ورته وایي چې د خراب موسم خبر راغلی دی او باید ژر ته ژره غره ته ختل وتړل سي. خو دوی ورته وایي چې موږ به ډېر ژر بیرته راښکته سو. په پای کې لیفټ چلونکی اجازه ورکوي او دا 3 واړه پورته کیږي. هماغه وخت یو سړی راځي او لیفټ چلونکي ته وایي چې مشر ته غوښتي یې. لیفټ چلونکی بل کارکوونکي ته وایي چې 3 کسان پورته تللي دي. کله چې هغوی راښکته سول نو هر څه بند کړه. دا خبره ورته کوي او له هغه ځای څخه ځي. د لیفټ په پورته کېدو کې ډین، جو او پارکر 3 نور کسان ویني چې په ډیر تیز رفتار سره سکای کوي. جو او ډین یو بل ته وایي چې موږ به هم همداسې تیز سکای وکړو. لږ وروسته هغه 3 کسان ښکته رسیږي او بل کارکوونکی فکر کوي چې همدا هغه 3 کسان و چې لیفټ چلونکي ورته یاد کړي و، نو هغه ریزورټ بندوي. په همدې وخت کې لیفټ درېږي. جو، پارکر او ډین هلته لوړ بند پاته کیږي. هغوی دا فکر کوي لکه مخکې چې لیفټ خراب سوی و دا ځل به هم لږ وروسته بیرته روان سي، ځکه نو ډېر اندېښمن نه و او خپل خبرې یې پیل کړې. خو لږ وروسته ډېر یخ احساسوي او بیا څراغونه هم مړه کیږي. همدلته دوی 3 واړه پوهیږي چې کارکوونکي نه پوهېدل چې دوی لا هم پورته بند پاته دي او اوس دا ریزورټ بند سوی دی، یعنې اوس دا 3 کسان دلته بند پاته سوي دي. پارکر ته اوس دا هم یاد راځي چې نن یکشنبه ده، یعنې دا ریزورټ به بیا د جمعې په ورځ باندې خلاصیږي. مطلب دا چې دا ټول به د جمعې تر ورځې پورې همدلته بند پاته وي. دا خبره چې پارکر ته معلومه سوه نو ډېره ویریږي او په ژړا سره یې شروع وکړه، ځکه چې دوی 3 واړو له ځان سره موبایلونه هم نه دي راوړي، یعنې دوی هیڅ چاته زنګ هم نسي وهلی. سربیره پر دې دوی ویني چې دا لیفټ له ځمکې څخه ډېر لوړ دی. له همدې امله هیڅ یو هم نسي کولی چې لاندې ټوپه ووهي او ښکته ولاړ سي. پارکر ډېر ویرېدلی دی. هغه د مرستې لپاره چغې وهي، خو په دې واورین غره کې هیڅوک نسته چې د هغوی غږ واوري. لږ وروسته واوره شروع کیږي چې له امله یې دوی نور هم یخ احساسوي. همدا وخت دوی یو موټر ویني چې یو سړی پکښې ناست دی. هغه د دې لپاره راغلی و چې یو کارګر ښکته بوځي، خو بیا هغه سړی پوهیږي چې کارګر لا مخکې هم ښکته تللی و، نو ځکه هغه سړی اوس بیرته د ټرک سره ښکته روانیږي. پارکر، جو او ډین هغه ته د مرستې لپاره غږونه ورکوي، خو هغه سړی د دوی غږ نسي اورېدلی.
دا درې کسان خپل سامانونه هغه سړي ومخ ته ورغورځوي، خو بیا هم هغه دوی نه ویني او له هغه ځای څخه ځي. اوس دا درې واړه نور هم ورخطا کېږي. لږ وروسته واوره بندېږي. ډین پارکر او جوی ته وایي چې موږ به یوه هفته دلته ژوندي پاته نه سو، نو ځکه باید یو څوک لاندې ټوپه وهي او مرسته راوغواړي. همدا وخت ډین پریکړه کوي چې زه به ټوپه وهم او تاسو ته به مرسته راوغواړم. ډین د ټولو د ژغورلو لپاره ټوپ ووهي، خو لیفت ډېر لوړ و. د ټوپ له امله د ډین دواړې پښې ماتېږي او هډوکي یې د باندې راوځي. د دې له امله ډین ډېر درد احساسوي. دا چې پارکر او جوی دا حالت ویني، هغوی هم ډېر خفه کېږي. ډین ښکته پر مځکه باندې پروت دی او په ډېر سخت درد کې دی او اوس نسي کولی چې له خپل ځای څخه وښورېږي. دا چې پارکر دا هر څه ویني، نو غواړي چې ټوپه وهي او ډین سره مرسته وکړي. بیا جوی خپل دسمال ډین ته ورغورځوي تر څو خپل د زخمونو وینه پرې بنده کړي، خو اوس دوی نه پوهېږي چې نور څه وکړي. همدا وخت د جوی سترګې د لیفت پر کیبل باندې لګېږي چې لیفت ور باندې تړل سوی دی. ډین جوی ته وایي چې د لیفت له خادې سره یوه زینه هم لګېدلې ده. دا خبره جوی ته یو نظر ورکوي. هغه فکر کوي که چیرې پر کیبل باندې ځان ونیسي او تر هغه خادې پورې ځان ورسوي، نو د زینې له لارې ښکته تللی سي. خو دا کار هیڅ اسانه نه دی، ځکه کیبل ډېر تیره دی او د جوی لاسونه پرې کېدلی سي. سربیره پر دې جوی دا کار مخکې هیڅکله هم نه دی کړی. له همدې امله جوی ډېر وېرېدلی دی. همدا وخت دوی د لیوه غږ اوري چې ډین ډېر وېرېږي. لږ وروسته لیوان د ډین مخې ته راښکاره کېږي. همدا وخت پارکر د سکای تخته پر لیوه باندې ورغورځوي چې له امله یې لیوه وتښتېدی. اوس د جوی او ډین د ژغورلو لپاره پارکر سمدستي کیبل نیسي او د لیفت د خادې پر لور باندې روانېږي. خو کیبل ډېر تیره و او د لږ تګ څخه وروسته د جوی د سکلې پرې کېدلې. همدا وخت جوی یو څه ویني او بیرته پارکر ته د لیفت خواته راګرځي. بیا موږ وینو چې لیوان اوس د خپلې ټولې ډلې سره ښکته راغلي دي او ټول لیوان ډین وژني او خوري یې. جوی نه غواړي چې پارکر دا صحنه په خپلو سترګو سره وویني، ځکه دا د هر انسان لپاره یو ډېر بد خوب ته ورته حالت و. خو بیا پارکر جوی ته وایي تا ولې ډین د ټوپ وهلو څخه راونه ګرځوئ. پارکر په غیر مستقیم ډول د ډین د مرګ په اړه پر جوی باندې اچوي. دا خبره جوی ته ډېره سخته تمامېږي، ځکه چې د ډین له لاسه ورکولو څخه هغه له دننه څخه مات سوی دی. همدا حالت د پارکر هم دی. جوی هم پارکر ته ډېرې خبرې کوي او پارکر یوازې ژاړي. وروسته پارکر له جوی څخه بخښنه غواړي. دواړه پوهېږي چې دوی باید دلته یو له بل سره جګړه ونه کړي، نو ځکه دوی دواړه یو د بل ملاتړ کوي او له یو بل سره یې خبرې شروع کړي. په همدې ډول دوی تر سهاره پورې ځانونه ژوندي ساتي. کله چې سهار کېږي دوی دواړه ژوندي پاته سوي وو، خو دلته د پارکر لاس د لیفت پر اوسپنه باندې مښتی و. کله چې پارکر خپل لاس په زور سره راکش کړي، له همدې امله د هغې د لاس پوست پر هغه اوسپنه باندې پاته سو. جوی یو ځل بیا کیبل نیسي او هڅه کوي چې د لیفت خادې ته ځان ورسوي. د دې کار له امله د لیفت یو نټ خلاصېږي او لیفت پر یوه طرف باندې راکږېږي. دا معنا لري جوی نور بیرته دا لیفت ته نسي راتللی، ځکه چې دا د دوه نفرو طاقت نه لري، نو ځکه هغه مخ ته حرکت کوي. د هغه د سکلې لار د مخه پرې سوي وي او لاسونه یې سخت درد کوي. په همدې وخت کې لیوان جوی ویني. هغه ښکته ګرځي او د دې انتظار کوي چې کله به هغه راولویږي، خو جوی په ډېر سخت حالت کې ځان دوهم لیفت ته ورسوي. د دې وروسته هغه له پارکر څخه د سکیټ بورډ غوښتنه کوي تر څو وکولی سي لیوان د هغه څخه لیرې وساتي. کله چې پارکر سکیټ بورډ د جوی پر لور باندې وغورځوي، هغه جوی ته ورونه رسېدی او لاندې پر ځمکه باندې ولوېدی. د دې وروسته جوی سکیټ بورډ ته ورسېږي او بیا د زینو له لارې ښکته کېږي، خو هغه وخت لیوان راځي او پر هغه باندې حمله کوي. جوی هلته پروت سکیټ بورډ اخلي او په هغه سره لیوان شړي او پارکر ته وایي زه ژر بیرته راځم، او بیا سمدلاسه له هغه ځای څخه ښکته کېدل پیلوي. خو ډېر لیوان د هغه پسې ور روان سول. د دې وروسته یوه مکمله ورځ تېره سوه. پارکر د جوی انتظار کوي، خو جوی بیرته نه راغلی. خو بیا پارکر ویني چې لیفت هم ډېر ژر رالویږي، نو اوس باید چې هر ډول وي باید ښکته ولاړه سي. هغه د ټوپ وهلو نیت کوي، خو هماغه وخت لیفت ماتېږي او لږ د ځمکې څخه پورته ځوړند پاته کېږي. دا چې پارکر ته حالت ولیدی، نو ټوپ یې ووهي او ښکته راغلل. خو وروسته لیفت بشپړ ماتېږي او سیده د پارکر پر پښه باندې رالویږي. د دې له امله د پارکر پښه هم ماتېږي او نو نسي کولی چې وګرځېږي. خو هغې هېڅکله هم خپله هیله له لاسه ور نه کړه او د غونډۍ له سر څخه یې په سکېدلو باندې راښکته کېدل پیل کړل. لږ مخکې چې ولاړل، پارکر د جوی مړی ولیدی چې لیوان یې خوري. دا معنا لري چې جوی هماغه وخت د لیوانو په واسطه سره وژل سوی و. کله چې پارکر دا حالت ولیدی، ډېره خفه کېږي. دلته لیوان ډېر خواړه لري، نو ځکه نور په پارکر باندې برید نه کوي. پارکر له هغه ځای څخه مخ ته ځي او بیا ښکته کېدل پیلوي. د غونډۍ څخه د ښکته کېدو پر مهال باندې پارکر یوې لارې ته ورسېږي. هلته یو موټر راځي
خو موټر چلونکي پارکر نه ویني او له هغه ځای څخه سیده تیریږي. پارکر نور د مخکې تللو توان نه لري، نو هغه همالته پر سړک باندې پریوځي. ولر وروسته بل موټر راځي. په موټر کې ناست سړی پارکر ویني او د هغې حالت ته ګوري. هغه را اخلي او روغتون ته یې وړي. په دې ډول سره په دې درو سورو کې پارکر یوازې وه چې ژوندي پاتې سول او په همدې سره فلم همدلته پای ته رسیږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.